په درېیمه ورځ د ګلیل په کانا نومې ځای کې یو واده و. د عیسی مور هم هلته وه او عیسی او د هغه مریدان هم واده ته رابللي شوي وو. کله چې می ختم شو نو د عیسی مور هغه ته وویل دوی سره نور می نشته. عیسی جواب ورکړ چې مورې دا زما کار نه دی، زما وخت لا نه دی راغلی. خو د هغه مور خادمانو ته وویل هر څه چې دی درته فرمایي هغه کوئ. هلته د کاڼي شپږ چاټې خوا په خوا ولاړې وې. دا د یهودیانو د دستور په مطابق د پاکېدو دپاره وې. په هره یوه کې د 20 نه تر 30 ګیلونو پورې ځای و. عیسی خادمانو ته وفرمایل چې دا چاټۍ د اوبو نه ډکې کوئ او هغه هغې تر خولې خولې کړې. بیا هغه هغې ته وفرمایل چې څه ترې وباسئ او د مېلمستیا مشر له یوسئ او هغې هم دغسې وکړل. کله چې د مېلمستیا مشر هغه اوبه وڅښلې نو هغه په میو بدلې شوې وې، خو هغه ته د دې پته نه وه چې دا د کوم ځای نه راغلي دي. اگر چې نوکرانو ته پته وه چا چې اوبه راویستلې وې نو هغه د واده زلمی راوغوښتو او هغه ته یې وویل هر څوک ښه می اول ورکوي او کمزوري تر هغې ساتي تر څو چې مېلمانه پوره ماړه شوي نه وي. خو تا خو تر اوسه ښه می لا ساتلي دي. د ګلیل په کانا کې د عیسی دا ډومبی معجزه او نښه وه چې عیسی پې خپله لوی څرګنده کړه او د هغه مریدانو په هغه ایمان راوړو. د دې نه پس عیسی د خپلې مور، رونو او مریدانو سره کفر نحوم خاریې ته ښکته لاړو او هغې هلته یو څو ورځې ایسار شول.